السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله پشان تکي ستاسو په خدمت کې هم نن یو عمل پیش کو. هغه عمل داسې دی که تاسو وای چې زمونږ کور نه دی الله رب العزت غریبي فقيري ختم کړي او الله رب العزت حالات ښه کړي، د رزق بندش ختم شي، رزق فراخ شي، نو د هغې دپاره زه تاسو ته یو عمل ښیم. ډېر اسان عمل دی، انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده درکړي. عمل داسې دی کله چې تاسو خپل کور ته راځئ نو د هغې راتللو په وخت کې خپل کور والو باندې چې هغه مور او پلار دینونه خويندې دي، کور والا د بچی دی پاغي په سلام واچي السلام علیکم ورحمت الله. دا غي نه پس په سوره اخلاص دا سورته ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا سورت مبارک بدری پیری وای. دا سیدا عمل لګ جاری وساتي ان شاء الله. دغه کور نه بستاسو غریبي فقيري مسکینی د غوزي او راحت او سکون او رزق به فراخ شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.